په مصر کې 10 معجزې. خدای پاک حضرت موسی ته وویل چې فرعون خپل زړه نور هم سخت کو او هغه زما د आवाज اورېدو نه هم انکار وکړ. هغه به زما خلک پرې نه دي. په سحر کې لاړ شه او دریاب سره نږدې ودرېږه. کله چې فرعون راشي خپل امسا د مصر په ټولو اوبو وخځوه. حضرت موسی او هارون د خدای پاک ومنل. کله چې هارون اوبه په امسا ووخلې نو هغه په وینه کې بدلې شوې او ټول کبان مړه شول او په هغه ملک یو عجیبه بدبویي خوره شوه. ورځې پس خدای پاک د وینې آفت ختم کړ، خو بیا هم فرعون توبه ونه ویستا. بیا د چندخانو آفت راغی او ټول ملک ته ډک شو. چندخانو به په هر کور او هر ځای کې ټوپونه وخل، خو د فرعون زړه نور هم سخت شو. بیا هارون خپل امسا په خوره ووخله او د ملک د ټولې خاورې نه سپږې جوړې شوې او سپږې ټولو انسانانو او ځناورو ته وختې. بیا خدای پاک ډېر مچان راولېږل او د هغې نه ټول کورونه او اسمان ډک شو. خو چېرته چې اسرائیلیان اوسېدل هلته نه سپږې وې او نه مچانو. بیا یوه وبا د مصر په ټولو څاروو راله او په زرګو اسونه اوښان ګډوري د دې بیمارۍ په وجه مړه شول. خو د اسرائیلو په څاروو هیڅ قسم بیماری نه وه. د دې نه وروستو حضرت موسی او هارون د بټۍ نه ایره واغسته او بهر په هوا کې لکه د وریځې وویشته او په هغه ټولو خلکو باندې دانې راوختې. د دې نه وروستو مصر کې د ګلۍ داسې طوفان راغی چې داسې مخکې کله نه و راغلی. حضرت موسی او هارون د فرعون منت او زاري وکړه، خو هغه اسرائیلیان تلو ته پرې نه ښودل. د ګلۍ د طوفان نه وروستو د مشرق نه یو تیز باد راوالوته او ځان سره ډېر ملخان راوړل. هغه ملخانو هغه ټول شینکې وخوړه کوم چې د ګلۍ نه روغ پاتې شوی او اخره کې په ملک یو تور تم خور شو کوم چې د 3 ورځو پورې و او مصریانو نور سپومې یا ستوري نشو لیدلی. نو بیا فرعون حضرت موسی ته په چغه وویل چې د سترګو نه مې لرې شه او ما ته خپل مخ بیا ونښې. حضرت موسی جواب ورکړ چې هم دغسې به وي. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی: د مصر اوبه په څه شي بدلې شوې؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی: تر څو ورځو پورې تیاره وه؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم: فرعون په اخره کې حضرت موسی ته د څه کولو وویل؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ